السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ښه اوسئ. یو ځل بیا زه خیبر اکبري چې دې کلاس کې چې کوم دی زموږ ټاپک چې کوم ده هغه موضوع چې زموږ د ټیبل ده، یو ځل بیا ټیبل باندې موږ څه کوو، غږیږو. ټیبل باندې موږ غږېدلو چې موږ ټیبل څنګه کریټ کولی شو او څنګه د هغه څخه ګټه اخیستلی شو. راځو نن چې کوم د ټیبلز موضوع ده هغه موږ سره روسپین دی او کالسپین دی. راځو د دې اړه معلومات ګورو چې دا موږ سره څنګه استعمالیږي. لکه فرض مثال زه که چیرې راشم یو سمپل ټیبل راوالمه، فرض مثال سمپل ټیبل ما واخیسته او اخیستلو نه وروسته فرض مثال لیکم چې ټیبل شو او ته به لیکې چې ټي ایچ سټارټ که تر څو لومړی به ټي آر به لیکه، ټي آر سټارټ او بېرته ټي آر کلوز. صحیح ده. ټي آر هم چې کله ولیکو او ټي آر کې فرض مثال ولیکه چې موږ سره څه ده، نیم دی. صحیح ده. زموږ سره به څه راځي، نوم به راځي. بل چې دا به داسې نه کوئ، تاسو به دا مکمل پاک کوئ او ولیکئ چې ټي آر او ټي آر هم چې کله بند کړئ انټر کوئ او دننه به تاسو لیکئ ټي ایچ به لیکئ. ټي ایچ کې دننه به لیکئ چې نیم او بیا به ټي ایچ یو بل به هم والو او به لیکئ چې ټي او ایچ او ټي ایچ بیرته بند ولیکئ چې موږ سره فون نمبر ده، دا موږ سره فون نمبر شو. د دې په اساس چې کوم دی موږ کسان څه کوو، ثبتوو. نو زه به راشم، دا خو موږ سره چې کوم دی هیډر شو، نو زه به راشم ډیټا به انټر کوم، لیکم چې ټي آر چې کوم د سټارټ که او ټي آر بیرته بند که او ټي آر کې دننه چې کوم د ټي ډي سټارټ که او ټي ډي بیرته بند که. فرض مثال نیم کې چې کوم د موږ سره علي شو او بل چې موږ سره فون نمبر چې دی ټي ډي به والم او ټي ډي بیرته به بند کوم. فون نمبر چې کوم ده دا موږ سره فون نمبر شو. صحیح ده. زه به یو بل فون نمبر هم والم. صحیح ده، چې تر څو موږ مطمئن شو. نو ګورئ که نه دا چې کوم بل نمبر اخلم دا دواړه د چا دي، د علي دي که نه. نو چې کله زه راشم دا فون نمبر هم ولیکم نو ګورئ موږ سره به څه شي، دا به صفر راشي. دا خو د یو کس ریکارډ شو. بل کس ریکارډ هم اډ کوم، نو زه به راشم ټي آر به سټارټ کوم، بیرته به ټي آر بند کوم او ټي آر کې دننه انټر ټي ډي به ولیکم او ډېرته ټي ډي بند او بیا به لیکم څه فرض مثال لیکم چې ولي ده موږ سره کس او د فون نمبر چې کوم یو شمېره چې کوم دی دا شمېره ده، نو لیکم چې ټي ډي او ټي ډي کې موږ سره دا یو شمېره ده. نو دا یې څه شو، دا یو شمېره شو. بل شمېره چې دا کوم لري هغه دا شمېره ده. فرض مثال ټي ډي به سټارټ کوم او ټي ډي به بیرته بند کوم. بل شمېره دا ده. فرض مثال دا موږ سره بل شمېره دی. نو چې کله صفحه خپل کنټرول ایس کړم او هلته راشم ما خپل صفحه خلاص کړی دی او صفحه خپل یو ځل ریلوډ کړم، نو ګورئ موږ سره داسې شانته ټیبل راغله. خو ټیبل راغله موږ سره هلته کالمز بارډرز نشته. نو دې لپاره به تاسو راشئ ټیبل ته راشئ ولیکئ چې بارډر، چې کله تاسو بارډر ولیکئ او بارډر ایکول څه 1 سره، چې کله کنټرول ایس کې دا والی خپل بارډر هم څه شو، راغله. اوس خبره دا ده چې موږ سره دلته یو سل کې خالی دی. فرض مثال دې ته موږ سره ویلیو نه دی اچولی. نو ګورئ هلکانو چې د دې نمبر د علي نمبر که چیرې دا فالو دې ته زنګ وخم، دا فالو دې ته زنګ وخم، نو ګورئ دا دواړه څه دي، د دې علي یو فون نمبر دی که نه. نو زه غواړم چې دلته به زه بل فون نمبر نه، زه غواړم چې دا دوه خانه چې دی دا یو خانه بل هم دې فون ته ورکړم. نو دې ته کولی که چیرې ته داسې غواړې نو دې ته کالسپین ویلی شو. صحیح شو. څه به ویلی شو، کالسپین. نو زه به راشم چیش ته ورکوم، فرض مثال فون ته ورکوم، د دې فون چې کوم دی دې خانه هم فون ته ورکوم. نو کول ځکه چې فون لیکل شي هلته به ودرېږي او ته به ولیکې چې کار په دې شکل یې مطلب ورټیکل په هارزنټل کې، نو ته به ولیکې چې کالسپین. چې کله ته کالسپین ولیکې نو کالسپین تا سره څرګندېږي. نو ګوره کالسپین څو خانه ورکوي، یو خانه که نه، ته به اوسېږي چې 1. نو څو که یو خانه څه که مرج کړه، چې کله کنټرول ایس کې کنټرول ایس او خپل صفحه او بیرته کنټرول ایس دلته موږ سره یو خانه نه راغلی. تاسو به ټو ولیکئ، دوه خانه چې کله تاسو ولیکئ او که صفحه خپل کنټرول دا والا دوه خانې څه شو، تا ته یې مرج کړه، یو خپل یو بلې واغسته تا سره څه شو، داسې شانته مرج شو. اوس زه غواړم چې څه وشي، فرض مثال چې کله زه راځم زه یم څوکه دا ولي ځای هم د علي ونیسي. نو زه به راشم دا خو اوس په دې شکل غواړې چې ونیسي که نو دې ته مونږ رو ویلی شو. علي کوم ځای کې د علي دې ځای کې نو ته ولیکې چې رو او رو نور سره رو به ولیکې او روز پین به ولیکې. نو چې کله روز پین پینټر کې تو دوه خانې، نو چې کله کنټرول ایس نو ګورې د ولي ځای دی نیسي. ګوره ولي ځای ونیول او ولي دې خوا ته ولیږل. ځکه ما ویلی چې ولي چې کوم ده علي چې کوم ده دوه کالمونه دوه روګانې څه شي ځان ته ځای ونیسي. صحیح ده. نو داسې شانته تاسو کولی شئ څه وکړئ، یو کالم څه دی غټ کړئ وړه کړئ د څه په ورترو د رو سپین په ترو. صحیح ده. نو تاسو ته داسې کولی شئ څه وکړئ، استعمال یې کړئ. یو بل اگزامپل هم مخکې وړو. فرض مثال چې کله زه راشم او دا مکمل پاکم او پاکولو سره زه راشم یو کلیر ډیټا به ولیکم او ولیکم چې ټیبل موږ سره بند شوی، نو لیکم چې ټیبل او ټیبل موږ سره دا شو. زه به ټیبل بیرته بند کړم نو موږ سره به ټیبل بیرته بند شي. فرض مثال چې کله زه رالم او راتلو نور څه فرض مثال چې کوم دی موږ سره زه به راشم دا به ټیبل مړه بند کړو، دا ټیبل چې کله بند هم کړو بند زه به راشم داسې به ولیکم چې ټیبل چې کوم دی موږ سره سټارټ دی ټي آر سټارټ کړه او ټي آر کې څه ولیکه، ټي آر کې مو ټي آر کې ولیکه او ټي ډي بیا سټارټ کړه.
ټي ایچ نه ولیکم صحیح ده هیډر نه لیکم ډایرکټ ټي آر ډیټا خپل لیکم چې موږ سره هارډویر ده هارډویر نه وروسته او هارډویر نه وروسته فرض مثال لیکم چې بل موږ سره ټي ډي چې کوم ده او ټي ډي کې وروسته بل موږ سره چې کوم ده ماوس ده او دا د ماوس موږ سره څه د ماوس موږ سره دا ټي ډي بیا ټي ډي او دا موږ سره د ماوس قیمت چې کوم موږ سره 2500 افغانۍ دی نو دا د ماوس قیمت شو دا خو یو ډیټا شو راځو لیکو چې ټي آر او ټي آر خلاص بل لیکم چې ټي ډي او ټي ډي بیرته بند چې کله ټي ډي بیرته بند کما فرض مثال بل موږ سره څه ده فرض مثال بل موږ سره کیبورډ ده نو چې کله چې کیبورډ او کیبورډ نو چې کله کیبورډ ولیکم اول یو ټي ډي هم وایم د دې قیمت لپاره نه لیکم چې ټي او ټي ډي نه ورسره لیکم چې کیبورډ نه ورسره فرض مثال د کیبورډ قیمت چې کوم سره 300 بل موږ سره ټي آر ته راشم او بلاس کې ټي آر خلاص کوم ټي آر بیرته بند کوم ولیکم چې ټي ډي او ټي ډي کې موږ سره سوي دلته موږ سره ټوټل وشو کی سبا شو کیږي او ولیکم چې ټوټل نو چې کله ټوټل شروع انټر کوم مطلب او ولیکم چې ټوټل کوم ده نو چې کله 300 او 200 سره یو شي سوشي نو مطلب دا 500 نو زه ولیکم چې ټوټل کوم ده 500 نو زه ولیکم چې 550 چې کله خپل صفه ریلوډ کوم نو ګوره دا موږ سره داسې یو هغه موږ سره راغله اوس ټیبل امر بارډر امر کوم لیکم چې بارډر او بارډر 1 پکسل دا موږ سره بارډر به هم شي شو شي زما د دې څه هدف دا چې دا کیبورډ هم د دې لاندې راشي او قیمتونه ټول کوم دي د خواته دی راشي او دا ټول دا دوه روغانې چې کوم دي د هارډویر چې کوم دی دا زیات ونیسي د کیبورډ زیات د هارډویر ونیسي نو زه به راځم که هارډویر ته به راځم او هارډویر کې هوډه دا په دې شکل نو زه به دې ته روز پین لیکم صحیح ده نو زه به هارډویر ته راځم او هارډویر کې وسو کوم دا په ټي آر باندې کې فقط ټي ډي باندې کې او ټي ډي او ټي ایچ باندې کې صحیح ده نو زه به راشم او به لیکم چې څه رو او رو نه روز پین نو چې کله روز پین ولیکم او سو دوه دانې نو چې کله کنټرول اس کما تاسو ګورئ د دوه سیانو ځای ونیوله راځو دا مطلب دا د ټوټل ته راځو او د ټوټل چې غواړئ مطلب دا هم دوه ځای ونیو خو دا د کالم په شکل ده په دې شکل به چې ونیسي نو زه به راشم ټوټل د به راشم او ټوټل کې ستاسو ټوټل کې داسې وکړه چې څه وکړه ټوټل چې کله راغلی دا ودرېږي ولیکه چې کال او کال سپین به ولیکه نو چې کله کال سپین دې ولیکه او ټو کالم نو چې کله په دې ولیکلی ګورې تاسو سره موږ سره داسې موږ سره ترتیب برابر شو صحیح ده نو مطلب د دې په طریقه هم کولی شئ تاسو کې کال سپین روز پین څه کړئ استعمال کې او استعمال کې او یوز کې تاسو دا سټرنګ هم کولی شئ مطلب سټرنګ ټینګ کې هم واچو تابع تاسو کولی شئ څه کې استعمال کې نو دا موږ سره یو کانسپټ د کال سپین روز پین امید لرم چې تاسو مطلب دا دی چې خوړم ګرځېدلي او تاسو خپل زموږ چینل چې کوم دی ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن ځان سره کېږئ تر بل کلاس په خدای سپارم د خدای په